د یو ماشوم پلار وفات شو، د خپلې مور سره و، د خپلې مور به نصیحت او ته هم نه کوو، بې ځای بې ځای به ګرځېده. د دغې هلک غلاګانې شروع کړې، غلا به یې کوله، دغې مور به نه منع کوو. یو ځلي یو چرګ را پټ کړه، کور ته یې راوړه او مور ته یې ورکړه. مور یې دغه چرګ حلال کړه او دا غوښه په دواړو په شریکه وخوړه. دغې زوی ته یې ویلې چې ای زویه، دغه غوښې څومره مزه وکړه، دغه غلا نور همیش کوه، دا همیش کور ته راوړه چې خورو یې. دغې زوی غلاګانې شروع کړې، ورو ورو غټېده، غلاګانې به کولې، مور ته یې به راوړلې. دغه زوی ځوان شو، یوه ډله د غلوۍ جوړه کړه، هر ځای نه به یې غلا کوله، داسې ځای ته نه پاتې نه و چې دوی د نه غلا نه یې کړي. لویې لویې غلاګانې به یې کولې، چا نه به یې اوښان پټول، چا نه به یې اسونه پټول، هېڅوک ترې نه پاتې نه و. د دغه علاقې باچا پرې خبر شو چې دلته یو غل ده او د خلکو نه غلاګانې کوي. عسکر یې ورپسې ولېږل، دغه ټوله ډله یې ونیوله. دغه هلک د دغې ډلې مشر و، په دغې هلک یې فیصله وکړه چې دا باید اعدام شي. دغه هلک یې د اعدام دپاره ودرو. دغه بادشاه دې غل ته وویلې چې څه ارمان لري چې درته پوره کړم، وروستنی ارمان دې وایه. ورته یې وویلې چې زه یو مور لرم، دغه مور مې راته راولې، په ما باندې ډېره ګرانه ده. مور یې چې کله ورته راوستله، مور یې چې دغه زوی ولیده او زوی دغه مور ولیدله، یو بل ته یې غاړه ورکړه ده او ډېر جاړي. دغه بادشاه پرې زړه نرم شو، اراده یې وکړه چې دغه غل خوشي کړي، خو محکمې پرې فیصله کړې وه چې نه، دا به اعدامېږي. کله چې دغه زوی جدا کېده، د اعدام ځای ته یې به دغې زوی دې مور ته وویلې چې مورې، دغه ژبه دې راوباسه، تا دې ژبه باندې ما ته ډېر نصیحتونه کړي دي، دغه ژبه به ستا ښکل کړم، ته ما باندې ډېره ګرانه یې. کله چې دې مور دا ژبه راوباسله، دې زوی ورته په دې ژبه باندې خوله ولګوله او ژبه یې ترېنه غوڅه کړه. دا بادشاه ډېر په قهر شو، ورته یې وویلې تا ولې د مور سره داسې کار وکړه، ته په خپله مور هم رحم نه کوې. دې بادشاه ته یې قیصه وکړه چې زه ماشوم وم، په لومړي ځل مې کور ته غلا وکړه، را مې وړله، دغې مور مې زه ډېر تشویق کړم چې زوی همداسې غلا کوه، کور ته یې راوړه، همداسې زه غټېدم، غلاګانې مې کولې، اوس دلته د اعدام ځای ته ولاړ یم او اعدامېږم. که چیرې مور زه هغې حالات کې منع کړی وم او راته ویلې چې زویه دا غلاګانې مه کوه، زه به اوس دلته نه وم ولاړ، چېرته به مې حلال کاروبار کوو او خپل کسب به مې کوو، خپل کور به مې چلوو. کله چې باچا دا خبرې واورېدې، دغه سړی ازاد کړ او واده یې ترېنه واخیسته چې دې نه وروسته به ته خپل کاروبار کې او غلاګانې به نه کوې. هر مور او پلار او هر مشر ورور په خپل رعیت باندې دا مسؤلین دي. مور په خپل اولاد باندې مسؤوله ده، پلار په خپل اولاد باندې مسؤول ده، مشر ورور په کشر ورونو باندې مسؤول ده، بادشاه په خپل رعیت باندې مسؤول ده. کم رعیت چې د دې د لاس لاندې وي ټولو باندې مسؤول ده، هر څوک په خپل رعیت باندې مسؤول ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. تاسو ټول سپونکیان یئ او تاسو ټول د خپل رمو مسؤلین استئ او تاسو نور به د قیامت په ورځ د دې پوښتنه کیږي.